A ګروپ او B ګروپ یوه لوبه ترسره شوې. له ښه بخته افغانستان د اسیا جام پیل په ګټه وکړ، هانګ کانګ ته یې ماتې ورکړه. هغه نو د B ګروپ لومړنۍ لوبه وه. د الف ګروپ اوله لوبه د هند او یو ای یا متحده عرب اماراتو ترمنځ بېګا ترسره شوه. د هند او د افغانستان لوبو ترمنځ یو نقطه چې موږ ولیدله، افغانستان که څه هم یو ای ته هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او په لوی توپیر یې ماتې ورکړه، خو د بالینګ پر مټ یې ماتې ورکړه. په کار دا وه چې په بیټینګ کې هم ډېرې منډې کړې وې او 200 پلس ټارګېټ یې ورکړی، او ځکه د هانګ کانګ بالران هغه شی نه دي څنګه چې بمرا بالینګ کوي، څنګه چې شاهین دته بالینګ کوي. توپوهونکو ته په کار دا وه چې هدف یې یو څه لوړ کړی وی. په هر صورت له ښه وخته هغه لوبه موږ ګټلې وه او په جګ رن ریټ مو ګټلې وه، شاوخوا په 94 منډو مو لوبه ګټلې وه. هدف مې دا دی چې هند که څه هم بېګا د بالینګ پر مټ ډېر زبردسته بالینګ وکړ. د متحده عرب اماراتو هغه لوبډله چې موږ سره ډېر ټف لوبه لرله، ډېر سخته لوبه ورسره موږ وکړله، موږ سره ډېر سخت مقاومت وکړ په تېر سیریز کې، درېیم ملکه سیریز چې و. نو که څه هم هغې لوبه کې افغان راشد خان نه و، ډېر سینیر لوبغاړي نه ول، خو د افغانستان لوبډله و، د افغانستان نوم ورپورې و، دوی ورسره ډېره سخته لوبه وکړله. هماغه د یو ای لوبډله یې په بېګا په 55 منډو راټوله کړه. دا د هند د لویوالي خبره نه ده، د دوی د پرفارمنس خبره وه. دوی په دې پوهېدل چې زموږ له کچې نه ټیټې لوبډله ده، دوی باید موږ په ډېر نریټ باندې دوی سره لوبه وکړو، په ډېر نریټ باید دوی نه لوبه وګټو. او هماغه و چې د توپوهونکو یې یو قهرجنه لوبه وکړله او په 4-5 اوورونو شاوخوا کې هدف ورته پوره کړه او لوبه یې وګټله. نن د دغه جام په لړ کې د بنګلادیش او هانګ کانګ ترمنځ لوبه ده. دا نو زموږ ګروپ دی، که بنګلادیش لوبه وګټي هانګ کانګ ښایي له مخکې تلو څخه پاتې سي، او که هانګ کانګ لوبه وګټي را روانې لوبې ته به خبره پاتې کېږي او په را روانې لوبې به فیصله کېږي. هانګ کانګ په تېرو 5 لوبو کې 2 لوبې ګټلې دي او 3 لوبې بایللې دي، او بنګلادیش نو بیا په تېرو 5 لوبو کې 1 لوبه بایللې او 4 یې ګټلې دي. هانګ کانګ او بنګلادیش یو دفعه دې نه مخکې سره مخامخ شوي دي او خبر یې هانګ کانګ هغه لوبه ګټلې ده. دغه لوبه له معمول سره سم نن ماښام 7 بجې پیلېږي. د دغې لوبې د اول اینینګ ایوریج چې دی هغه 145 منډې دی او د دویم اینینګ ایوریج 122 منډې دی. ډېرې منډې په دغه پیچ باندې، په دغه لوبغالي باندې 210 منډې جوړې شوې دي چې هند د افغانستان په وړاندې ترسره کړې وې، او کمې منډې بیا نو په دغه لوبغالي باندې 84 منډې دي چې بنګلادیش د ساوت افریقا پر وړاندې ترسره کړې وې. ډېرې منډې په دغه لوبغالي باندې 104 منډې چیس شوې دي چې ساوت افریقا آیرلینډ ته چیس کړې وې، او له کمو 129 منډو څخه دفاع شوې چې پاکستان د انګلینډ پر وړاندې دفاع کړې وه. وګورو چې ماښام ته بنګلادیش او که هانګ کانګ دغه لوبه ګټي. که چېرته هانګ کانګ دغه لوبه بایلي نو ښایي د هانګ کانګ په دغه جام کې، په اسیا جام کې کېدای شي د هانګ کانګ لړۍ راټوله سي او یوازې یوه لوبه به یې سریلانکا سره پاتې، هغه به د معمول سره سم لوبه او نور دوی بیا د مخکې تلو چانس نه لري. که چېرته بنګلادیش لوبه ګټي، که چېرته هانګ کانګ لوبه ګټي، نو بیا به په راتلونکې لوبې فیصله کېږي او بیا به ګورو چې هانګ کانګ له سریلانکا سره څنګه لوبه کوي، او یا سریلانکا له بنګلادیش سره څنګه لوبه کوي، او یا افغانستان له بنګلادیش سره څنګه لوبه کوي. هره لوبډله که 2 ماتې خوري هغوی به له سیریز څخه بهر کېږي، هره لوبډله که 2 لوبې ګټي هغوی به د مخکې تلو چانس لري.